د ایران او ترکیې له سرحدونو دا 15 جسدونه نن افغانستان ته انتقال کړل او خبرونه دا دي چې ایرانی پولیسو عملته په سرحد کې ویشتي دي، بیا څو ورځې له ځانه سره ساتلي، له هغه وروسته یې سر صلیب ته حواله کړي دي او بالاخره نن 15 جسدونه د دوی کورونو ته ورولېږل. هغه ګلالي ځوانان، هغه ګلالۍ څېرې چې د کورنۍ د ډېرو زیاتو ارمانونو سره د اروپا په لور باندې رالېږلي وو، مګر بدبختانه لکه د نورو زرهاو ځوانانو غوندې چې د ایران او د ترکیې په سرحدونو کې خپلې ګل ګل ځوانۍ نظر کړي د ښه ژوند لپاره، د یو کپ ډوډۍ ګټلو لپاره، د اروپا د ښه ژوند لپاره، د کورنۍ د سپورټ لپاره، مګر د هغوی په پل باندې دوی هم پل کېښود او د ایراني پولیساتو له لورې وویشتل شو او نن یې ګل ګل ځوانۍ خپلو کورنیو ته په داسې حالت کې لاړې چې هېڅکله به دوی یو بل سره بیا مخامخ نه شي او نه به یې وګوري. نننی بد خبرونه مې دا ولوستی چې 15 جنازې چې دوی د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ، دوی د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ او یو بل یې نه پوهېږم چې د حصارک پو که د کومې بلې ولسوالۍ نوم یې څو ځایه ولوسته، خو هغه هم د ننګرهار ولایت و. مګر بدبختانه چې 15 دنګې دنګې ځوانۍ د تل لپاره لاړې، هغه چې تازه ثمر ته رسېدلي وو او دوی موږ او تاسې سره نور نشته. نور هیوادونو کې دغسې ځوانان د خپل وطن استازیتوب کوي او د راتلونکي لپاره پرې سرمایه ګزاري کوي، مګر زما او ستا وطن نه هره ورځ په زرهاو ځوانان وطن پرېږدي د اروپا د ژوند لپاره، ولې چې په وطن کې سالم مصروفیات نشته، کاروبارونه صفر دي او هر چا سره همدغه یوه هیله دي څنګه له وطن نه ووځي او دا فکر چې په هره ټولنه کې را پیدا شوی دی، هغه ټولنه له منځه تللې ده، هغه ټولنه بیا هېڅکله راپورته شوې نه ده. بدبختانه چې زما او ستا وطن همدغسې یو حالت سره مخ دی. یوه خبره لنډو کې کوو، اروپا مو په ټولو پرزو ده، خدای دې وکړه چې ټول وطن سهولت کې شي او د هر کورنۍ یو نفر بهر شي چې خپله کورنۍ سپورټ کړي. اما د پخوا په پرتله باندې اوس وخت کې دغه لارې د مرګ نه سلسله نه ډکې دي. پخوا هم ډکې وي مګر اوس سلسله نه پکې مرګ دی، ولې چې اروپا ته راتګ پخپله د یوې مشورې او د مصلحت له کبله سخت شوی دی او نه پرېښودل. هغه هېوادونه چې په دغه لارو پراته دي له افغانستان وروسته ایران او ترکیه او یونان او بلغاریا او بل تاسې پرې پوهېږئ، دغه هېوادونو ته په لوی لاس ویل شوي دي چې د غیر قانوني کډوال باید دې خوا را پرې نه دی، نو هغه تاسې بیرته ډیپورټ کوي، نیسي مو، وهي مو، ټکوي مو، اضافه پیسې درنه اخلي. نو چې لارې بیا ښه شوي دي لطفا مه راځئ. دا یوازې د دغه 15 کسانو خبر دی. داسې هلکان چې مړي ورک شو، داسې هلکان چې مړي ځناورو وخوړل، داسې کسان چې جسدونه یې خاورې ایرې شو، د هغوی خبرونه لا نشته. هره ورځ زه په وټساپ او په مسنجر کې 15-16 پیغامونه ترلاسه کوم چې دا کس 6 میاشتې کېږي ورک دی، دا 10 میاشتې کېږي ورک دی، دا 15 میاشتې کېږي ورک دی. دا ټول څه شو؟ څوک ګړنګ نه پرېوتی، د چا مړی اوس هم یو ځای بل ځای پروت دی، څوک نیول شوي دي، څوک غلو سره دي. مه کوئ، په خپلو ځانونو رحم وکړئ.